تازه خبر سپین بولدک کې د اسلامي امارت مجاهدینو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ویل کېږي پاکستانی ځواکونو دروازه پریښې او مخ په شاتګ یې کړی دی. ویل کېږي جګړه مسافرو ته د بې عزتۍ له امله رامنځته شوې ده. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملیشه والا ټول په دروازه ننوتل، ټول ځایو ته ور ولوېدئ، ګڼو ځایونه اوس بیا کمپیوټران د مور کمپیوټران هر څه یې ماتې کړئ، ماتې کړئ، ماتې کړئ، د دوی د مور ټلیفونان وژنه ګرد ور مات کړئ. غذا روانه ده. دی ټکان کې خدای ټکان کې شپه نغلسته یو ورځ قسم خراب دومره به کې پیډ شا ولاړ په فیسبوک د پیچان له لاسه لار نه کېږي ماته څه دلته څه پیچان بیا ننګان په مخه راله دا اکمالات روان دي، د ډبرو اکمالات روان دي. الې ورپورته کوئ یو دوی اني خو وزغلوئ. د ډبرو اکمالات روان دي. نه ها نو کاپ روان دی. دا نه ماتېږي. دروازه تقریبا اکبر الله اکبر درانه ټکان شروع شو. یو ملیشه والا ونیوی ودامه ولا مات ادامات گرد راست داخ ماتی راستی داخ مات کله راستی داخ مات کله وين صديق هذه جنگ بروجرام زيادة زي في المخرج زي مفتوح زود على غربة في يوم راسي شيخ هذه دروازة عن قريب فتحة